بسم الله الرحمن الرحیم په نن لیکچر کې موږ زده کړو چې ټرانزیکشن لاګ بیک اپ څه شی ده، موږ څنګه کولی شو چې ټرانزیکشن لاګ بیک اپ ګرافیکلی او هم ټي اس کیو ال سکرپټ له لارې واخلو. ټرانزیکشن لاګ بیک اپ چې ده هغه د ټرانزیکشن لاګ هغو برخو څخه بیک اپ اخلي کومې چې فعال وي، اکټیو اوسي. ټرانزیکشن لاګ بیک اپ چې د ډیټابیس په ریکوري کې خورا مهم رول لوبوي. ټرانزیکشن لاګ بیک اپ له لارې موږ کولی شو چې ډیټابیس یو داسې پخواني حالت ته ور وګرځوو چې په هغه وخت کې موږ څخه یو ریکارډ ډیلیټ شوی نه وي، یو داسې وخت ته ور وګرځوو چې په هغه وخت کې زموږ څخه یو ځانګړي ریکارډونه انزرټ شوي نه وي یا اپډیټ شوي نه وي، یا ډیټابیس هغه وخت کې له مشکلاتو سره مخامخ نه اوسي. ټرانزیکشن لاګ بیک اپ چې د پل بیک اپ پر نسبت خورا په چټکتیا سره ترسره کیږي او هم کم ځای نیسي. که چیرې موږ وغواړو چې ټرانزیکشن لاګ بیک اپ واخلو، هغې دپاره اړینه چې زموږ د ډیټابیس ریکوري ماډل چې ده هغه باید فل واوسیږي یا بلک لاګډ واوسیږي. د ټرانزیکشن لاګ بیک اپ دپاره بنسټ هم پل بیک اپ مهیا کوي، یعنی ورکوي. که چیرې زموږ سره پل بیک اپ ونه اوسیږي، موږ نشو کولی چې یوازې پر خپل ځان ټرانزیکشن لاګ بیک اپ چې ده هغه ریسټور کو. که چیرې موږ ټرانزیکشن لاګ بیک اپ وانخلو، زموږ ټرانزیکشن لاګ فایل چې ده هغه سایز وده کوي، نمو کوي، هغه د هارډ ډیسک کې زیات ځای نیسي. د ټرانزیکشن لاګ بیک اپ اخیستلو دپاره ټي اس کیو ال سکرپټ چې ده ډېر ساده ده او ستاسو یې کتلی شئ چې دلته موږ زه ورته وایم چې زه بیک اپ واخلم د څه شي ټرانزیکشن لاګ د کوم ډیټابیس څخه ایچ آر څخه او کوم ځای کې اقدام غازي پات ورکوم او د څه شي په نوم هغه نوم ورته ورکوم. تاسو وینئ چې دلته زما ډاټ ټي آر ان ورکړی ده، یعنې ټي آر ان مطلب ده چې ټرانزیکشن. تاسو هر نوم ورته یعنې اکسټینشن ورکولی شئ، ډاټ ټي آر ای ان هم ورکولی شئ یا نور هم، خو باید داسې اکسټینشن ورکړئ چې ته راتلونکي ته په خپله هم پوه شئ او یو بل ډي بي هم پرې اسانۍ سره پوه شئ. د ټرانزیکشن لاګ بیک اپ اخیستلو دپاره موږ ځو اس کیو ال سرور ته. هلته منیجمنټ سټوډیو کې موږ سره مخکې نه مخکې یو ډیټابیس ایچ آر په نوم موجوده، هغه باندې زه رایټ کلیک کوم تر څو زه لومړی پل بیک اپ واخلم، هغې څخه وروسته زه ټرانزیکشن لاګ بیک اپ واخلم. بیک اپ زه ورته وایم. تاسو وینئ چې زما سره ریکوري ماډل چې ده هغه فل ده او ډیټا بیک اپ ټایپ چې دی هم فل ده. ریموو ورته وایم، یو نوی ځای ورته غوره کوم. فل بیک اپ ته زه نوم ورکوم، د خپلې خوښې نوم ورکوم. زه ورته وایم ایچ آر انډرسکور فل بیک اپ انډرسکور د نن ورځې تاریخ ډاټ بی اے کے یعنی بیک اپ. اوکے بیا هم زه ورته اوکې وایم. پل بیک اپ واخیستل شو. دا ځل زه د ټرانزیکشن لاګ بیک اپ دپاره بیا هم په ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم او ټاسک ته ځم، بیک اپ ورته وایم. دا ځل زه بیک اپ ټایپ کې د فل پر ځای زه ټرانزیکشن لاګ ورته غوره کوم. مو د خپلې خوښې ځای ورته ټاکم. د خپلې خوښې نوم ورته ورکوم، ایچ آر ټرانزیکشن لاګ انډرسکور بیک اپ انډرسکور د نن ورځې تاریخ ډاټ ټي آر ان یعنی ټرانزیکشن. اوکې ورته وایم، بیا هم اوکې. ټرانزیکشن لاګ هم واخیستل شو. که چیرې زما سره دا ډیټابیس ډیلیټ شي یا ډیټابیس کې کومه ستونزه رامنځته شي، زه کولی شم چې لومړی پل بیک اپ ریسټور کړم او دوهم ځل کې زه
ترانزیکشن لاګ بیک اپ ریسټور کوم. هغې دپاره ریسټور کونې دپاره زه ځم اړوند ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم، ټاسک ورته وایم، ریسټور ورته وایم، بیک اپ زه غواړم چې ریسټور کړم او ډیوایسز کې کوم ځای ډیوایسز له لارې چې کوم ځای کې زما سره ډیټابیس بیک اپ پروت ده فل هغه ځای له هغه ځای څخه زه بیک اپ ورته غوره کوم. زما سره مای ډیټابیس فولډرز کې یو بل فولډر ده مای ډیټابیس بیک اپس په نوم ده کې لومړی چې د فول بیک اپ ده زه کولی شم چې دغه ځای کې دواړه بیک اپونه ورته انتخاب کړم او په یو ځای زه ریسټور کړم خو زه ځم لومړی فول بیک اپ زه ریسټور کوم اوکې ورته وایم او آپشن کې زه ورته راځم چې دغه ځای کې ریکاوري چې کوم ده زه ریسټور ویت نو ریکاوري د دې مطلب دا چې ډیټابیس یو داسې حالت یعنی ریسټور ریکاوري سټیټ چې دا ریسټورینګ ته ځي یعنی یوازې همغه یوزر چې کار کولی شي چې له کوم یوزر څخه چې موږ اس کیو ایل سرور ته داخل شوي یو او د راتلونکي بیک اپ دپاره هم اماده کیږي. سمه ده زه ورته وایم اوکې تر څو زما سره بیک اپ ریسټور شي. ریسټور شو تاسو وینئ چې ایچ آر چې دا ریسټورینګ سټیټ ته لاړو یعنی حالت ته لاړو. د دې مطلب دا ده چې په دغه ډیټابیس کې یوازې د کوم یوزر څخه چې زه اس کیو ایل سرور ته داخل شوی یم یعنی اریوبوال هغه کار کولی شي او د راتلونکي بیک اپ دپاره هم دا ډیټابیس اماده ده. زه بیا هم په دغه ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم، ټاسک ته ځم، ریسټور ورته یم. دا ځل زه ټرانزیکشن لاګ او دا هم ټرانزیکشن لاګ آپشن چې دا هم فعاله شو. ډیوایسز نه زه هغه ځای ورته ټاکم چې کوم ځای کې زما سره ټرانزیکشن لاګ بیک اپ چې دا هغه پروت ده. دا ځل زه ټرانزیکشن لاګ بیک اپ اوکې ورته وایم، بیا هم اوکې او آپشن کې زه لومړی آپشن انتخابوم یعنی ریکاوري. زه غواړم چې دا ځل ډیټابیس دې د بیک اپ هم ریسټور کړي او عادي حالت دې هم لاړه شي. هم ریسټور شو کمپلیټلی او تاسو لیدلی شئ چې ایچ آر چې دا ریسټورینګ حالت نه لاړو عادي حالت ته اوس کولی شي هر یوزر چې په دغه ډیټابیس کې رایټ ولري یو رول ولري هغه کولی شي چې له خپل رولز او رایټ څخه استفاده وکړي. د سکریپټ له لارې زما دغه ټرانزیکشن لاګ بیک اپ پروسه چې ده هغه پر 12 سټیپونو باندې ویشلې ده چې لومړی سټیپ کې زه راځم یو ډیټابیس جوړوم او دوهم سټیپ کې زه ځم هغه ډیټابیس چې ما جوړ کړ یعنی مای ډیټابیس په نوم هغه د کارولو دپاره اماده کوم. اماده شو او دریم سټیپ کې زه یو ټیبل جوړوم په دغه ډیټابیس کې هغه مې هم جوړ کړه. څلورم سټیپ کې یو 3 ریکارډونه زه انسرټ کوم. پنځم سټیپ کې زه له ډیټابیس څخه فول بیک اپ اخلم تر څو دغه ریکارډونه زما سره په فول بیک اپ کې سیو شي پاتې شي. فول بیک اپ نه وروسته یو 3 ریکارډه نور هم دغه ټیبل کې انسرټ کوم ټول ټال به 6 ریکارډه شي. له هغې څخه وروسته لاګ ټرانزیکشن لاګ بیک اپ چې د هغه اخلم او اتم سټیپ کې چې دا ډیټابیس چې زما جوړ کړی دی مای ډیټابیس هغه کې چې ما یو ټیبل جوړ کړی و هغه کې مې 6 ریکارډ انسرټ هغه ډیلیټ کوم تر څو له منځه ولاړ شي. دا هم بریا سره بشپړ شو دا سټیپ. نهم سټیپ کې زه فول بیک اپ ریسټور کوم خو دا ځل زه ورته نو ریکاوري مطلب دغه ده چې ډیټابیس د ریسټورینګ حالت ته لاړ شي او د راتلونکي بیک اپ دپاره دې هم اماده اوسیږي. ریسټورینګ هغه حالت ته چې یوازې د کوم یوزر څخه چې اس کیو ایل سرور ته داخل شوی یم هغه کولی شي چې هلته کار وکړي. اکزیکیوټ بریا سره بشپړ شو. دا ځل زه هم که تاسو ووینئ دوستانو که زه چیرې دغه ډیټابیس فولډر چې دا ریفریش کړم تاسو ووینئ چې دا ریسټورینګ حالت ته لاړ ده یعنی زما سره مای ډیټابیس چې دا ریسټورینګ حالت کې ده. دا ځل زه مای ډیټابیس ټرانزیکشن لاګ بیک اپ هم ریسټور کوم.
دا هم ریسټور شو، خو ډیټابیس چې دا بیا هم په ریسټورینګ حالت کې ده. یعنې زما ورته ویلي نه دي چې ریکور شه، زه دا ځل دا خپل ریکوري پروسه چې دا تکمیلوم یا بشپړوم. تاسو به وینئ چې زما سره د مای ډیټابیس چې دا هغه نارمل حالت ته لاړه، او که چیرې زه د هغې څخه ریکارډونه انتخاب کوم نو زه کولی شم چې زه یې څخه ریکارډونه هم انتخاب کړم. زما سره په ټیبل کې شپږ ریکارډ موجود دي. او که زه وغواړم چې د ډیټابیس ټرانزیکشن لاګ فایل په هکله ځینې معلومات ترلاسه کړم، یعنې زما سره د ټرانزیکشن لاګ فایل سایز څومره ده، څومره فیصده ما هغې څخه ګټه پورته کړې ده، هغې دپاره دغه سکرپټ رن کوم. تاسو لیدلی شئ چې دغه سکرپټ چې د ماته ځینې معلومات راکړل د مای ډیټابیس په هکله، د دې لاګ سایز چې ده څومره ده او څو فیصده هغې کارېدلی ده. او همدارنګ د ایچ آر یعنې زما سره 8 MB تقریبا د هغې لاګ سایز ده او 14% نه زیات کارېدلی ده. او یاد وي چې د ټرانزیکشن لاګ فایل چې ده هغه سټیټس همیشه 0 وي. دوستانو دا و زموږ د نن ورځې موضوع. تر بل ویډیو پورې مو په الله سپارم. الله مو مل شه. ښې چارې.